هلته یو سیټ ته کلاسونه شروع دي بل سیټ ته سټوډنټانو ته داخله هم نه میلاویږي آیا دا سټوډنټان به کوي څه دا خو غریب خلک دي 18 کاله دی محنت وکړو راوتي یو د هغه پورې به موږ دلته کې موجود یو سبا هم راوځو بل سبا هم راوځو دلته لږې تند هم تېرو د هغه پورې به دلته کې موږ د څو پورې زموږ د بچو ته انصاف نه میلاو شوی او زموږ د کالج دا مسلې حل شوي نه بسم الله الرحمن الرحیم مینا والا سلام علیکم خیر احترامات نومونه مینا والا ذات الله جان با جوړه تاسو په دا خدمت کوزل به حاضر شو امید لرم ټول مرګ به خیر د جون کوم موضوع کې د جون نه باخونه نه امین والا کوم تاسو ستاسو شونټان راوتی دي د ضلع باجوړ او د مامون ډیګري کالج سټوډنټانو احتجاج کړی دی آیا ورې کړی دی سره خبرې کوي السلام علیکم وعلیکم السلام شکریہ مهرباني زما نوم عبدالله دی ډیوټي سي برخلوزو کالج صدر ام دایسي دا دوی تاسو په تیر هفته کې هم احتجاج کړی احتجاج مو د نیولې کړی موږ په تیر هفته باندې احتجاج کړی موږ د پرنسپل سره مونږ او شو موږ د ډي سي خواله مونږ ورغلي موږ د ایجوکیشن اپیس والا خواله مونږ ورغلي موږ چې زموږ څومره ډپارټمنټ دي دا غو ټولو خواله مونږ ورغلي زموږ سټوډنټان چې څومره دي 500 کوټه مونږ لرا کړی دا او تقریبا 2450 سټوډنټانو چې کوم دي دیو پام جمع کړی دي په هغه کې چې زمونږ 25% کومه کوټه و په هغه کې بیرته پرنسپل ته لیټر نه دی شوی او هغه 25% کوټه چې کوم دا هغه زمونږ نه واغستله او 15000 روپۍ سیکنډشپ یې شروع کړو چې د هغه زموږ سره هېڅ فیسیلیټي په کالج کې زموږ سره د اوپن کلاس ټیچر نشته دی او د یو سیکنډشپ شروع کړو په 15000 روپۍ چې کم یې اخلي د هغه دپاره میرټ لیسټ نشته دی خو چې کم اوپن دی د هغه دپاره 1022 میرټ لیسټ هغوی خوستی دی تاسو په دې چارو څه غوښتنه را تېر وخت تاسو سره ناستو میټینګ تاسو څه ویل چې تاسو غوښتنه به یا پوره شي یا پوره نه شي موږ بار ورغلي یو موږ د ډي سي خواله هم ورغلي یو تقریبا د تېر احتجاج نه موږ روزانه هلته کې روان یو کالونۍ ته روان یو بار موږ سوال هم کوو منت هم کوو موږ پیله خبره په مذاکراتو باندې حل کوله موږ خو دا سټرایک هم نه کوو خو موږ مجبوره شو سټرایک ته راووتلو موږ له دا د لاسه راکړله چې څومره سټوډنټان دي دا به ټول موږ بحال کړو سیکنډشپ به ستاسو د کالج نه ختم شي او دا غریب خلک دی او د ټولو ته به داخلي میلاو شي خو زموږ سره په یوه خبره باندې هم هغه اتفاق ونه کړو راسره رانل موږ دوباره بیا مجبوره شو بیا موږ په سټرایک ته راووتلو دوباره زموږ ډېره غټه مجبوري وه چې موږ راووتو هلته یو سیټ ته کلاسونه شروع دي بل سیټ ته سټوډنټانو ته داخله هم نه میلاویږي آیا دا سټوډنټان به کوي څه دا خو غریب خلک دي 18 کاله دی محنت وکړو نن د هغه څه د وجې په بورډ کې هم ورسره داندې شوې وه خو لکه نن هغو سټوډنټانو ته داخله نه میلاویږي روزانه راځي او د هغو ژوند تباه او برباد شو تاسو ولیدو 3-4 سټوډنټانو خپل ډاکومنټس وسولو د هغه نه به ډاکو خیږي د هغه نه به غل خیږي دا ټولې ذمهوارۍ به بیا زموږ چې کوم ډپارټمنټ دي دا به موږ په هغو ورچو خدا خو په پوره ولاټه السلام علیکم ورورا جی وعلیکم السلام خپل تعارف را سلام کوم جی زما مشتاق نوم دی اسلامي جمعیت طلبه معمول سرکل ناظم یم اول لږ بزرګه کې دا ته وایي تاسو احتجاج تر څومره وخته پورې چونکې موږ سره حکومت تېر هفته پیر په ورځ باندې موږ احتجاج کړی و او هغوی موږ له تقریبا 3 ورځې راکړلې چې بلې 3 ورځې کې به ستاسو دا مسله موږ حل کوو 25% کوټه تېر کال موږ احتجاج کړی و دا احتجاج په وجه باندې موږ له د هغه وخت سابقه چې کوم ډپټي کمشنر عثمان محسود موږ له 25% کوټه به حل کړې وه هغه کوټه چې کومه ده زموږ د کالج پرنسپل صاحب له خپل طرف نه ختمه کړې ده هېڅ قسمه ایچ ټي سي نه یا د ډایرکټر د طرف نه زموږ پرنسپل ته هېڅ قسمه داسې نه لیټر شوی نو ته داسې قانوني څه طریقه میلاو شي په هغه وجه باندې دا زموږ د 25% کوټه حل کړي بلا وجه یعنې تاسو وایي چې زموږ نه بچپن ته داخلي نه ورکوي او که نه دا بالکل زموږ د مامون بچې دا د مامون دا غریب خلکو دا هر کال د کله چې زموږ کالج جوړ شوی د هغه ورځې نه د دې ولس دا غریب بچې هر ځل زورونی کېږي او د بچې سره ظلم زیاتې کېږي موږ نن راوتي یو د هغه پورې به موږ دلته کې موجود یو سبا هم راوځو بل سبا هم راوځو دلته لږې تند هم تېرو د هغه پورې به دلته کې موږ د څو پورې زموږ د بچو ته انصاف نه میلاو شوی او زموږ د کالج دا مسلې حل شوي نه دا پورې به دلته کې موږ موجود یو دا خو ته بل ولاړ السلام علیکم ورورا وعلیکم سلام و تاسو په سب سره راغلي و دلته زه خو اول پهله تاسو شکریا ادا کوم چې په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو موږ خپل ټیم راکو تاسو میډیا والا رال ځکه چې په دې ټیم کې لکه موږ یو کورج ول لاندې رسیدلی موږ د سره وته چې موږ ابل زموږ سټرایک وکړو پر کالج سټرایک په دې چوک کې کالج سټرایک وکړو موږ له ډي سي موږ رااله ایجوکیشن افسر موږ رااله موږ ته په ټیم دا مطالبه وکړه چې موږ په ریټن فارم کې لیکل لاګه د 25% کوټي خبره ملګرو خبره ډیره وکړه موږ چې موږ دا لیکل لاګه باقي ول موږ له سبا راشي قانوني کې موږ تاسو په ریټن فارم کې لیکل درکو
کالونۍ ته لاړو ایس ایم ایس ته لیکي ډي سي ته لیکي ایجوکیشن افسر هم پرنسپل ته لیکي یو ته لیټر کوي بل ته لیټر کوي هیڅ اډر پوري هیڅ دغه پې نه کوي. تاسو زمونږ دا مطالبه پوره شوي نه پر موږ احتجاج کوو نو انشاء کوشش کوو مینه والو چې د سلطان سره هم خبرې وکړو. نو السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه ورونه خیر دی امن دی جی. پلیکارډ وی بلاس کې نیولې لري دا سر جی موږ د داخلي مې نه ملاويږي. دغه داخلي ها 25 کې داخله ته زه په آرټس کې داخله اړم. پارس کې داخله ته یعنی نه ملاويږي. نه ملاويږي. ها دا وایي نو مینه والو اوس مهاره کې اجازه ته په بخو کې بس فارم دوله الله سلیمان